بلیا السلام علیکم. وعلیکم سلام. کور ته راشه، په کار مې یې. په دواړو سترګو. دا غوټه د ظاهرجان ده او دا اسنادونه به د کابل دفتر ته واستئ. سمه ده وروره. زه به اوس بیا پیروز ته زنګ ور وهم، بل څوک پېژنم هم نه هلته. دا به څنګه کېږي؟ داسې نه چې جواب راکړي چې وروره ستړی دې کړم. اوی یاره. السلام علیکم پیروز وروره. وعلیکم السلام. جوړ په خیر. ډېره بخښه جي، زه خو نو همیشه تا ته تکلیف در کومه. ورور بیا یوه غوټه راکړه او د دفتر مهم اسنادونه دي دغه دراستو ما ول بیا کاډې ته ورلې. زه خو نیکه په کابل کې یم. څه وایه؟ نه یې په کابل کې؟ په شمالي ولایتونو کې یم. یو څه کارونه مې یو څه تبدیلوه مې کوله یاره. څه دي وروره، بخښه کوه. خدای دې مل سم. عجب څه کار مې سره وکړ. ما څه به کارونه پاتې، خپل کار و کتار نه لرم، همیشه د دې شیان در دې ځای وزغلو در دې ځای وزغلو. ډېر ښه کار مې سره وکړ. پیروز خو دا دی جواب راکړي. که اوس بل چا ته زنګ ووایم هغه هم جواب راکوي، یعنې پر جواب باندې جواب. نو په ما کې څه شي پاته سوه؟ نو اوس چا ته ووایم چا ته ووایم؟ هو ګوګله. اورې ګوګله، پر سړک سرګردانه ناست یم. یو داسې ځای راوښه چې ادرس په ادرس انتقال کوي او کابل ته دغه غوټه او مهم اسنادونه ورسوي. دا چې د وخت تقاضا ده، په فیسبوک پیج کې ژر د روخام خدمات سفر خلاصه کړه. روخام خدمات؟ دا خو به زه اوس دسچې راولم. روخام خدمات چې د نوښتونو څخه یو ډک پیل دی، محترمو شاعرانو ته په بېلابېلو برخو کې اسانتیاوې وړاندې کوي. یاد خدمات تاسو ته د پارسلینګ یعنی بسته‌بندي او ډلیوري انتقالاتو برخه هم عرضه کوي چې د دې لارې تاسو کولی سئ خپل هر ډول اجناس او اسناد د هیواد تر بېلابېلو ولایتونو پورې دروازه په دروازه په معیاري بسته‌بندي، مناسب قیمت، لنډه موده او خوندي توګه انتقال کړئ.